د خو ته ما سره وګورئ ما سره دوه موبایل را سره دي یو دا دی یو دا دی اوس زه غواړم چې د دې موبایل کوم واتس اپ چې دی په دې زه نظر ساتم مطلب د دې موبایل په واتس اپ باندې څوک چیټ کوي او میسیجز کوي وایسونه کوي او هغه زه ټول ګورم په دې موبایل باندې مطلب دا واتس اپ ټول زما په نظر کې وي نو زه څنګه داسې کولی شم نو ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې ښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ ټول نه مخکې زه د سکرین ریکارډینګ کوم دلته ګورئ د دې موبایل سکرین او د دې دواړو په تاسو سره په دې سکرین باندې ښکاري ټول نه مخکې به څه کوم چې زه اوس غواړم چې دې موبایل واتس اپ باندې ځان نظر ساتم نو ګورئ ټول نه مخکې به زه راشم ګوګل پلی سټور ته دلته به زه داسې سرچ کوم واټ سکین به سرچ کوم اوس دې خو تاسو ګورئ ما سره ډېر اپلیکیشن یې راخلاصې شوې زه به اوس دلته څه کوم ګوره دلته کې لاندې به تاسو راشئ یو اپلیکیشن دی دا دی واټ سکین پر ویب 2021 10 ملین د دې ډاونلوډ دی په دې کلیک وکم انسټال دا به ما سره شروع شي ګوره اوس دا سکرین ریکارډینګ دلته ګوره ټول طریقه ته دا کوم ګوره اوس دا ما سره ډایرکټ ډاونلوډینګ سٹارټ شو اوس ما سره دا ډاونلوډ شو اوس مخکې څه کوم هغه ته هم خیمه اوس ګوره دلته کې دا اوس ساده انسټالینګ شروع شو بالکل دا یو فری طریقه به کې هیڅ قسم پیډ سروسز نشته تاسو نه هیڅ قسم پیسې نه واړی دا ما سره اپلیکیشن شو ډاونلوډ اوس به څه کوم اوس به زه راشم مخکې دی خوا تاسو ګورئ دې اپلیکیشن ته ما سره په کم ځای کې په سکرین باندې پروت دی دا وګورئ دلته ما سره دا اپلیکیشن راغلی دی او په دې ځای کې ما سره پروت دی زه اوس څه وکړم د اپلیکیشن سره داسې کلیک کړم اوس ګورئ خاصه کې ما سره اپلیکیشن که تاسو څه پرمیشن غواړئ په اول ځای تاسو به الو کوئ اوس ګورئ بس کلیک وکړم ګیټ سټارټډ بیا دلته کې اګری اینډ کنټینیو زه په دې داسې کلیک وکړم بیا به څه وکړم داسې دا من پرمیشن غواړم زه کلیک وکړم الو بیا بل ته کلیک وکړم لاندې چې به راشم الو بیا دلته کې بیا وایل یوزینګ دی ایپ داسې دواړه بیا الو دا ما ټول پرمیشن ما دې اپلیکیشن ته ورکړه زه به اوس څه کوم اوس ګوره دا اپلیکیشن ما سره ټوټل کولاو شو اوپن شو راسه نو زه به اوس څه کوم اوس به زه داسې وکړم چې زه به دې خوا راشم دلته کې د هوم سره لاندې تاسو ګوره دې خوا ما سره یو اپشن دی د سکین دا زه به دې داسې راشم واټس ویب دا به داسې بیا دلته بیا کنټینیو کوم کنټینیو مې چې کومه سره اوس دا اپشن نه خلاص شوی دا وګورئ تاسو ګورئ د واتس اپ راغی داسې کیو آر کوډ راغی اوس به څه وکړم اوس به زه دا دویم موبایل واخلم اوس تاسو دلته ګورئ د دویم سکرین ریکارډینګ ما هم تاسو سره دلته کې ښکاري تاسو دلته په نظر باندې راځي ګورئ دلته کې ما سره اوس د دې ریکارډینګ ان کوم چې تاسو ته دا هم په سکرین باندې ښکاري اوس دې ته ګورئ تاسو دا ما سره ان شو زه اوس دلته کې څه کوم مخکې تاسو ګورئ هغه ته هم اخیم ګوره تاسو اوس دلته کې ټول پیله تاسو څه کوئ تاسو به راشئ د دې موبایل واتس اپ ته واتس اپ بیا راکولاو کوئ داسې اوس ما واتس اپ راکولاو کوم داسې خپل بیک په شم دلته تاسو ګورئ تاسو یو اپشن ښکاري په دې ځای کې 3 ډاټس دا ګورئ د سایډ کې دا به داسې کلیک کوم ګوره دا به ما داسې کلیک کوم دا 3 ډاټ ما کلیک کړه اوس ما ته بل اپشن دلته کې راغی ګورئ تاسو ګورئ په دریم نمبر باندې لینک ډیوایسز زه په دې لینک ډیوایسز باندې کلیک وکم بیا په لاندې کلیک وکړم لینک ا ډیوایس لینک دلته کلیک کوم لینک ډیوایس ګوره ورته لاګینګ ان ډیوایسز ما څه صحیح ګوره ورته ګوره تاسو ګورئ دا پروسس شروع شو ګوره دې تاسو ګورئ دا هغه داسې روان دی ګوره تاسو دوه ډیوایسز ما سره کنیکټ کیږي اوس ګوره دې کوم ډیټا چې دا بس دې سره ټوله کنیکټ شي دې ته اوس لږ صبر کوو تقریبا مین 30-40 سیکنډ دا غواړي په کنیکټ کېدو کې تاسو ګورئ ښه دا لاګینګ کوي دې ته اوس لږ صبر کوو دا اوس ګورئ ما سره کنیکټ شو هلته ما ته ښایي چېرې ایکټیو شو اوس ګورئ اوس دې بیک ته دې نه ووتم ګورئ زه په دې واتس اپ کې اوس څه هم کوم او په دې موبایل ته ما ته په نظر راځي ګورئ دلته ما سره دې ټول واتس اپ اوپن شو اوس فار ایگزامپل ما دا موبایل سره واخیستو تاسو سیم ګورئ دا ما اوپن کو شیر جیل دا ما ملګری دی زه داسې چیټ کوم ګورئ هاي ما ولیکو څنګه دا مې وکړم تاسو دلته ګورئ دې موبایل کې دلته هم ماته چیټ ښکاري ګورئ چې دا څه کوي ګورئ دا راغی په سټ سټیم باندې او کله هم دې ګوره په 8:42 باندې دې هاي سینډ کوس ګوره ښځه دلته کې یو تصویر سینډ کوم ګورئ ورته هغه به مثمل ته ښکاري چې چیټ نه پس ما څه پکچر سینډ کړو ګورئ ورته فار ایگزامپل ما دې غشي دا یو تصویر سینډ کو ګوره داسې دا مې سینډ کو ګورئ دلته کې دلته بس ما څه پکچر راشي چې پکچر یې چا سینډ کو ګورئ ورته دلته ما دا ټوله ډیټا اخی ګورئ اوس دلته کې سره مې ګورئ دلته کې کنټینیو ګوره ورته دا ګورئ ما ته ښایي چې په دې چیټ کې دونه په چیټ کې اوس دا کسان دي او په چیټ کې د دې کس سیمه کو شیر جیل سره یو هاي سینډ کو یو څنګه سینډ کو بیا پسې ورته یو دغه سینډ کو
ایرو سینډ کو نو که زه دلته کې هر څنګه چیټ کوم څنګه ما ډیټا آن شي او زه څنګه لګایم ټوټل ډیټا چې کومه ده د موبایل دا چې څوک هم یوز کوي هغه ولته ماته راځي د دې میتھډ چې کومه تاسو یو ښه او پازیټیو یوز کولی شئ نو همیشه زه چې څونه طریقې ښیم د هر یو سی هاو بد یوز نو د ټول د ایجوکیشنل پرپز لپاره زما ویډیو تاسو ښه یوز د دې وکړئ نو امید لرم زما د ویډیو خوښ شوي ویډیو خوښ شوي ځان سره لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله ملاقات پکې په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان